سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده تیمورشاه کمال، پروفیسور فیض شهزاد صاحب، نعمت ظهیر صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، طاهر لیوال صاحب او ستړی پښتون ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال اتوار په اتوار د سویلي پښتونخوا د ادبي اتلانو یوه سلسله پیل کړې چې په دغه سلسله کې په سویلي پښتونخوا کې چې کوم ستر لیکوال، افسانه نګاران، شاعران، تاریخدانان او ډرامه لیکونکي کومو خلکو ادبي زیار کښلی دی او پښتو ادب ته، خپلې ژبې ته، خپل قام ته یې خدمت کړی دی او دغه لالونه تر هیرو لاندې وو. پیاوړي لیکوال دا هڅه شروع کړه چې دغه لالونه، دغه ستر غمی موږ په نړۍ وپیژنو او په لر او بر پښتانه قام باندې یې وپیژنو چې په سویلي پښتونخوا کې هم پښتو لیکوال، پښتو شاعران هسې نه دي ناست، خپلې ژبې له خدمت کوي، خپلې ژبې له زیار باسي او کتابونه چاپوي، په خپلو پیسو یې چاپوي، نه ورسره څوک مرسته کوي او نه په دې کې د سرکار کومک ورسره وي. دا ټول کارونه چې لیکوالو او شاعرانو روان کړي دي دا یې په خپل مدد په خپله روان کړي دي. نو په همدغه سلسله کې نن موږ تاسو ته دا باتور افغان ملت دی، د نقیب افغان چې د کلا سیف الله اوسیدونکی دی، دغه کتاب چې موږ ته یې ډالۍ کړی دی موږ یې نن په تاسو پیژنو. دا باتور افغان ملت دی، پښتون قام شای نه او پښتون قام ته مخاطب دی. نو نقیب الله افغان د کلا سیف الله اوسیدونکی دی او دغه کتاب پیژندګلو یې داسې ده چې د کتاب نوم دی دا باتور افغان ملت دی، د لیکوال نوم نقیب الله، تخلص یې افغان، قوم مسازی کاکړ، خپروندویه لیکوال کلا سیف الله او کمپوز پښتو ادبي غورځنګ کوټه، چاپچاري د پښتو ادبي غورځنګ تخنیکي څانګه. او دغه کتاب ملګرو که چیرې تاسو ته لاسته راوړل غواړئ او زړه مو غواړي چې د نقیب افغان دغه خوندوره شاعري ولولئ، ویې وایاست، نو پښتو ادبي ټولنه کلا سیف الله، کاکړستان ادبي بهیر کلا سیف الله، دانش کتاب، کیسه خوانی بازار پېښور، کابل کتاب پلورنځی کندهار، صحاف کتابخانه کاسی روډ کوټه، غزنوي کتابخانه کندهاري بازار کوټه. دغه کتاب ملګرو چاپکال 2015 دی. دغه کتاب ملګرو د په خپلو پیسو په خپل زیار چاپ کړی دی او پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته ډالۍ کړی دی او اوس نو موږ ته پکار ده چې دا کتاب ولولو، ویې وایو او پر دې کتاب باندې خوندونه واخلو تر کومه وخته پورې چې موږ دا کتاب لوستی نه وي نو رایه به څنګه پر ورکو. نو موږ چې دا کتاب ولوستی، په دې کتاب کې ډېر خوندور شعرونه دي د قام په باره کې، د ملت په باره کې، د وطن په باره کې او دا د پښتانه د بېسوادۍ، د بې اتفاقۍ او د خپلمنځي شخړو او جګړو او د دشمن د ناروا یرغل ټوله کیسې په دې کتاب کې سته. او زه اوس د دې کتاب په لړ کې پروفیسور فیض شهزاد صاحب ته ورځم چې دی خپل نظر ورباندې وکړي. ملګرو بیا به یې موږ و تاسو ته د کتاب څخه د د شعر نمونې یا بیلګې هم تاسو ته وړاندې کو
شهزاد صاحب. یو جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، ستړی پښتون چلوونکی طاهر دیوال صاحب او نعمت ظهیر صاحب، او ستاسو دغه هڅې او دغه کوششونه پر کتاب باندې نظر اچول یا کتاب معرفي کول دا یقینا ډېر لوی کار دی. یو لیکوال، یو شاعر یو شی تخلیق کړي او بیا هغه ته رسېدل، بیا تر ولس رسول چې کوم دی، بیا د دا ویونکو والا او بیا هغه لیکوال ته پر دې خپل کتاب باندې غږېدل هم یو څه ګران کار نو موږ ته پکار ده چې موږ ورباندې وغږېږو. ستاسو دغه سلسلې ته ډېر د زړه له کومې ستاسو ممنونه، ستاسو مشکوره چې دا بیرته کله دی چې د قام د ملت د ژبې خدمت کوي. دغه پیج او ستا کومه ټولنه چې ده دا د هغه سره برابره شریک خدمت دی نه. او بیا دغه نقیب افغان د کلاسیفلا اوسېدونکی، کلاسیفلا خو زما استاد دویم کور دی، سره ځو راځو لیدل کتل سوي دي. او بیا د یو داسې ښایسته نوم ورته د باتور افغان ملت دی. د دا نومه څه د قام پالنه او قامپاله شاعر، پر قام مین، پر ژبه مین، په ملت مین، په جغرافیا مین، او بیا چې کوم دی یو قام پرسته څوک دی او قام پرسته یقیني مترکي څوک وي. مترکي تخلیق کار چې کوم دی نه هغه په زړه کې د عام انسان څخه بېل احساسات وي. نو د ده نظر هم وسې دی، مینې هم وسې ده، د ژبې سره مینه ده، د قام سره مینه ده. خبره خو به پر کېږي. زه دا وایم چې د ده یو څو شعرونه زموږ سره مخ ته وړاندې که نه نو خبره به هم پر وسي او د ده فکر به معلوم سي نه او د شعر انداز به معلوم سي. ما چې سرسري کتلی دی هر شعر یې خوندور شعر دی او شعر په هر دور کې چې کوم دی نه خوندور پاته سوی دی. دی وایي شهزاد صاحب وای نن روان یم جانانه په سفر زه، نن روان یم جانانه په سفر زه، تورو خاورو له راوړم ښایسته بشر زه، تورو خاورو له راوړم ښایسته بشر زه. سپین کفن به خپل پردي را باندې خور کی، سپین کفن په خپل پردي را باندې خور کی، ګور له یو بسم جانانه خپل هنر زه، او ښایسته یاران د څنګ سورانه پاته، ښایسته یاران د څنګ سوره سپاته، او چې پر څنګ به ورسره ناست وم اکثر زه. ډېر ښه ډېر ښه. او مخ مې واړوئ قبلې ته مسلمان یم، مخ مې واړوئ قبلې ته مسلمان یم، چې دیدن وکړم د پاک نبي سرور زه صلی الله علیه وسلم. ډېر الله دې ورنصیب کړي موږ ټولو ته. افغان غواړم مدد، افغان غواړم مدد، افغان غواړم مدد لتا باداره، یعنې فضل د الله غواړي لتا باداره، چې ناکام نسم په لو ورځ د محشر. ګوره د خپل هغه ذاتي ژوند بلکې د فاني دنیا اظهار هم کې سوی دی او دلته دا د هنر خبره چې سوې ده چې دا به زه ګور راوړم. د ده معنا د هغه ده نه چې مطلب قدر یې نشته د هنر، راکړ سوی هنر به د هنر سره ګور ته وړم. بلکل څومره لوی شکوه ده نه. بل ځای وایي وایي که هر څومره ورکړې زړه په دغه وخت کې، که هر څومره ورکې زړه په دغه وخت کې، په چا نه ښکارېږي ښه په دغه وخت کې. واه، یعنې دا د انسانانو د رویو هغه دغه دی. که هر څومره ورکړې زړه په دغه وخت کې، پر چا نه ښکارېږي ښه په دغه وخت کې، بس قرار او بېغمه ځنې کښېنه، بس قرار او بېغمه ځنې کښېنه، په چا څه دي په چا څه په دغه وخت کې. واه ډېر ښه ډېر ښه. د دنیا قامونه ګوره چې ټول یو سو، د دنیا قامونه ګوره چې ټول یو سو، قامونه ګوره چې ټول یو سو، پښتانه لا دي خواره په دغه وخت کې. واه دا بیا ووایه ډېر ښه شعر. د دنیا قامونه ګوره چې ټول یو سو،
د دنیا قامونه ګوره چې ټول یو سو پښتانه لا دي خواره په دغه وخت کې او کور په کور کلی په کلی مګر زیږه کور په کور کلی په کلی مګر زیږه بد ګڼي کلی کې تله په دغه وخت واه ډېر الله ډېر الله چې تر څو یې وس رسیږي جنګویه چې تر څو یې وس رسیږي جنګویه د دوو نکړي جوړېده په دغه وخت کې ډېر الله خاص د عصر حاضر هغه دغه یې کړې ده انځورګري یې کړې ده نو زما خبره دا ده اوس ګوره شاعر چې کوم دی نه د شاعر خیال او فکر لکه کائنات دومره پراخ وي کائنات مځکې لري غرونه لري اسمانونه لري ستوري لري سپوږمۍ لري لمر لري او د شاعر خیال د ټولو کائناتي وګړو سره ورسره وي خو مقصد یې خپل فکر بیانول دی هغه خپل فکر نقیب افغان د دنیا قومونه ګوره سره یو سو هغه فکر ته وګوره نه پښتانه لکه چې وو هغسې دي په دا شي کې خپل درد وبرد چې د دنیا قومونه سره یو کیږي او ته چې وخت راځي نور بېلېږي په کار خو دا و چې اوس یو اواز یو موټ وای نه او زه د وینم او بلکې په دې شعر هغه ترجمه ده چې ستا د درپردرۍ هغه وجم دا ده نه چې نه په تاریخ کې یو سوی او نه به یو سوی دا د ژړا ده دا د فریاد دی او شاعر دغه خبره کښېښوله ما خیال پیغام هم دغه دی چې وخت اوس د یووالي دی او بل شعر کې وایي شهزاد صاحب وایي راځئ چې سره یو سو یو له بله سو قربان راځئ چې سره یو سو یو له بله سو راځئ چې سره یو سو یو له بله سو قربان یا جوړ کو موږ له سره څه دا وران افغانستان واه ته دا بیا ووایه راځئ چې سره یو سو یو له بله سو قربان بیا جوړ کو موږ د سره دا وران افغانستان او هغه قدر اوس نه لرو چې ومو په وطن کې ماجورو ته اشاره ده هغه قدر اوس نه لرو چې ومو په وطن کې په بل وطن کې ګرځو ډېر بې قدره هر زمان یعنی کډوالو ته اشاره ده او دا وخت د اتحاد او اتفاق دی افغانانو دا وخت د اتفاق او اتحاد دی افغانانو راځي سره یو ځای په یوه سلاسو ټول روان واه ډېر ازبک دی که تاجک دی که پښتون که هزاره دی ازبک دی که تاجک دی که پښتون که هزاره دی عزت او پت مو یو دی زموږ یو ملي نښان واه دا بیا ووایه ازبک دی که تاجک دی که پښتون که هزاره دی عزت او پت مو یو دی زموږ یو ملي نښان موږ هغه پښتانه یو سر ټیټي مو عادت نه ده واه موږ هغه پښتانه یو سر ټیټي مو عادت نه ده موږ تل سرلوړي ګرځو څو ژوندي یو پر جهان واه ډېر الله ډېر الله او افغان سادهګان وو ناپوهان وو پوهېدونه افغان یعنی افغان د تخلص دی افغان سادهګان وو ناپوهان وو پوهېدونه خپل ورونه مو وژلو او غازي مو بالی ځان ډېر دا بیا ووایه افغان سادهګان وو ناپوهان وو پوهېدونه خپل ورونه مو وژلو او غازي مو بالی ځان کمال صاحب که ستا ورته خیال دلته ما ستاسو پوښتنه وکړه چې مال د کال د چاپ کال تا راټول چې 2015 یعنی دا 20 کاله مخکې د ده تخلیقي هغه ذهن دی دا 20 کاله مخکې د ده د هغه دور د هغه وخت د هغه خاورې د ملت چې کم درد دی کم زخم دی چې سره په خپلو کې ولاړو د هغه تجزیه په شعر کې په داسې انداز کړې ده نه چې هغه زړه هم وړي ذهن هم جوړوي فکر هم جوړوي او پر وطن دې مینوي پر قام دې مینوي ځکه خو د ادب متعلق دا ویل سوي د ادیبانو متعلق د چې ادیبان و شاعران و لیکوالان چې دي هغه د امن پیمبران وي هغه ټولنې ته امن راوړي هغه ټولنې ته یووالی راوړي د ده د
ټوله شاعري چې موږ ووایو نه د امن پیغام هم شته، د یووالي پیغام هم شته، د وطن درد او د وطن د جوړېدو او د افغان ملت ته د ښه سباوون زیری او د ښه سباوون چې کوم دی نه پیغامونه کې پراته دي هغه هم دي. نو زما خو د غونې خبره او کمال صاحب ته قدرمنو لیدونکو دا باتور افغان ملت دی، د نقیب افغان دغه کتاب تاسو لاسته راوړئ، موږ یې درکونه در وښول، خپله یې ولولئ، خوندور شعرونه پکښې دي او خوندور شاعر دی. د خپرونې په دې پای کې به د نقیب افغان یوه غزل راوړاندې کړو، وایي بخته راته لنډې د وخت لارې کړه، بخته راته لنډې د وخت لارې کړه، بخته راته لنډې د وخت لارې کړه، بیا مې لیونۍ جذبې بیدارې کړه. واه ډېر لاړ، بیا مې لیونۍ جذبې بیدارې کړه. بخته راته لنډې د وخت لارې کړه، بیا مې لیونۍ جذبې بیدارې کړه، زه به دې ښایستو سترګو ته ګورم تل، زه به دې ښایستو سترګو ته ګورم تل، زه به دې ښایستو سترګو ته ګورم تل، ته زما په زړه د بڼو وارې کړه. واه ډېر اعلی، ډېر اعلی، ډېر ښه. او زه باندې پوه نه سوم چې تا څه ویل، زه باندې پوه نه سوم چې زه تا څه باندې ویل، پوه نه سوم چې تا څه ویل، پیل راته خبرې بیا دوبارې کړم. واه یعنې تکراري یې کړم دوباره یې. داسې نه سبا وایې ما نه لیدو، داسې نه سبا وایې ما نه لیدو، نن ور باندې ښې سترګې قرار وي. واه ډېر اعلی، ډېر اعلی. داسې نه سبا وایې ما نه لیدو، داسې نه سبا وایې ما نه لیدو، نن ور باندې ښې سترګې قرار کړه، ما ته وایې بیا په دې لار رانسې، ما ته وایې بیا پر دې لار رانسې، بیلې له دې لارې خپلې لارې کړه. خوند راکوي ما ته ښایسته اشنا، خوند راکوي ما ته ښایسته اشنا، ته په ګریوانه تڼۍ کتارې کړه، پام کوه ښایسته ګریوان په لون نه کړې، پام کوه ښایسته ګریوان، پام کوه ښایسته ګریوان په لون نه کړې، اوښکې دې په سترګو کې ایسارې کړه. واه ډېر اعلی، زه نقیب افغان یې ډېر ارمان لرم، زه نقیب افغان یې ډېر ارمان لرم، ما ته راښکاره سترګې خمارې کړه. واه ډېر ډېر. نو قدرمنو لیدونکو دا باتور افغان ملت دی، د نقیب افغان دغه شعري ټولګه تاسو لاسته راوړئ، موږ یې درکونه در وښول، خوندوره شاعري ده، خوندور کتاب دی. نو پر هم دغه ځای د نقیب افغان د کتاب سره زموږ نننۍ خپرونه شاعر او کتاب پای ته ورسېده. تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب او نعمت ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب، زموږ ټول ټیم له تاسو اجازه غواړو. تر بل اتواره مو پر الله سپارم. ژوندي، کامیاب او د الله په امان کې اوسئ.